السلام علیکم ملګرو کشمالی بوټي به تاسو پیژنئ خوشبو ډېره مزیداره وي پښتنو په کورونو کې اکثر دا کرل کېږي خو د دې صحت لپاره هم ډېر زیاتې فایدې دي کشمالی ته په فارسي کې نیازبو وایي په عربۍ کې ورته ریحان وایي په انګلیش کې ورته هولي باسل وایي او په هندۍ کې ورته تلسی وایي د کشمالی یعنی د ریحان ذکر په قرآن پاک کې هم راغلی سورت الرحمن کې ذکر شوی دی او دې ته د جنت بوټی ویلی کېږي دغه سري ته هندۍ کې تلسی وایي او دا د هندوانو ډېر مقدس بوټی دی او دا د هندوانو په مندر کې خامخا د دې دا بوټی پروت وي او دا ګل پکې خامخا پروت وي او هغې پې عبادات کوي دا ولې دومره خاص بوټی دی ځکه چې د دې صحت لپاره ډېر زیاتې فایدې دي د دې نه هومیوپیتھک دوایي هم جوړیږي اوسیمم بیسیلیکم د دې نه چاینیز دوایانې جوړیږي د دې نه آیوریدک دوایانې جوړیږي د دې نه طبي یوناني دوایانې هم جوړیږي مختلف دوایانو کې دا استعمالیږي او د دې ډېرې زیاتې فایدې لري تخم هم فایده لري صحت لپاره د دې پاڼې تاسو استعمالولی شئ سلادو کې استعمالولی شئ په ساګو کې استعمالولی شئ د دې ارق استعمالولی شئ د دې چې کوم تیل جوړیږي هغه استعمالولی شئ او د دې پیسټ هم تاسو استعمالولی شئ د دې په هر طریقه تاسو استعمال کولی شئ تفصیل زه تاسو په دې ویډیو کې ښیم چې څه څه فایدې لري صحت لپاره او څنګه طریقې استعمال دی امید دی ستاسو به ویډیو ډېره زیاته خوښه شي د کشمالی بوټي استعمال چې کوم دی د دې تخم استعمال یا پاڼو استعمال قوت مدافعت سیوا کوي امیونټي سیستم چې ورته وایي د بیمارو خلاف چې کوم په بدن کې یو طاقت وي د هغه بیمارو خلاف جنګ کوي بیماري د بدن نه وباسي نو هغه طاقت چې کوم دی قوت مدافعت هغې ته وایي هغه ډېر زیات سیوا کوي د دې استعمال د کشمالی استعمال دغسې د کشمالی قهوه چې تاسو څکئ نو دا د ساه نالۍ چې کوم دغه صفا کوي بلغم راولاړوي سینه صفا کوي زکام کې په ټوخي کې یعنې تروټ انفیکشن کې چیسټ انفیکشن کې دا ډېر زیات بیسټ رزلټ ورکوي د دې تاسو استعمال کولی شئ د دې قهوه استعمالولی شئ د دې پاڼې به تاسو واخلئ پتیله کې به واچوئ اوبه پکې واچوئ هغه به وایشوئ اوبه یې خوټ کوئ هغه اوبه به چڼ کوئ او هغه به وڅکئ نو دا دې لپاره د ټوخي لپاره زکام لپاره او د چیسټ انفیکشن لپاره او د تروټ انفیکشن لپاره ډېر زیات فایدهمند ده کشمالی چې کوم دی دا ذهني دباو ختموي ټینشن ډپریشن چاته ډېر زیات وي د دې استعمال ذهني سکون راولي دې کې داسې څه ویټامینز دي داسې څه اجزا پکې قدرتي دي چې هغه تاسو استعمالوئ نو ذهني سکون هم درته راځي او ټینشن ډپریشن به مو سره ختمیږي بل دې کې دا فایده ده چې د دې تخم تاسو استعمالوئ یا د دې پاڼې استعمالوئ نو ګیس بدهضمي دا به ختمیږي د معدې مسلې به ختمیږي او قبض هم ختموي د دې چې کومه تخم دی تخم ملنګا ورته وایي هغه تاسو په شربت کې استعمالوئ نو هضمه هم راځي لوږه به هم لګي او خېټې چې کوم درد وي هم ختمیږي او قبض به هم ختمیږي دې سره په کشمالی کې داسې ویټامینز دي داسې اجزا پکې دي چې هغه د زړه صحت لپاره بهترین دي بي پي کنټرول ساتي نو چې کله بي پي کنټرول وي کم څه چې بي پي کنټرول کوي هغه د زړه صحت لپاره هم ډېر زیات مفید ګڼل کېږي چې کم خلک د زړه مریضان دي هغې هم د کشمالی استعمال کولی شي یا د بي پي مریضان دي هغې د دې سلاد یا د دې تخم استعمال کولی شي ملګرو ته کشمالی طریقې استعمال سره نو یو خو د دې تخم تاسو استعمالولی شي د هغې نه پاوډر هم جوړولی شي صفوب ته جوړولی شي هغه هم استعمالولی شي نیمه چمچه اوبو سره خوړلی شي یا چې دې کوم تخم دی تخم ملنګا ورته عام طور خلک وایي په دې کې قسمونه وي په کشمالی په بوټو کې هم قسمونه وي قسم قسم وي خو عام طور دې ته تخم ملنګا وایي باسل سیډز ورته وایي هغه تاسو پاوډر هم خوړلی شئ هغه تاسو په شربت کې اچولی شئ هغه خپله نرم شي نو شربت کې هم څکلی شئ د دې پاڼو نه تاسو سلاد هم خوړلی شئ د دې پاڼو نه تاسو په نورو ساګ کې اچولی شئ یا نور ساګو سره مکس کولی شئ د دې خپل ساګ چې کوم دی هغه تاسو جوړولی شئ هغه هم تاسو خوړلی شئ بل چې کوم کشمالی نه ارقوز هغه هم تاسو استعمالولی شئ باسل مدر ټینکچر او د دې تیل جوړیږي هغه هم تاسو استعمالولی شئ د دې تخم د دې پاڼې هم تاسو استعمالولی شئ نو دا ډېر زیات یو محفوظ بوټی دی خو دومره دا چې کم خلک الرجیک وي د بوټو نه یا د تخمونو نه هغې دې استعمال نه کوي کمې زنانه پریګننټ وي یعنې پریګننسي وي حمل وي نو هغې دې احتیاط کوي بلکې هغې دې دا نه استعمالوي او ډېر وړو ماشومانو دا استعمال نه دی پکار باقي د دې ډېر زیاتې فایدې دي څنګه تاسو ما ذکر وکړو او دا په کور کې خامخا وکړئ برکتي بوټی دی جنتي بوټی ورته ویلی کېږي بل د دې خوشبو ډېره ښکلې ده بل دې کې دا یو فایده ده تاسو ما ذکر ونه کړو چې دا ماشي مچان چې کوم وي هغه ځینې تښتي چې په کوم ځای کې د کشمالي بوټی نو ډېر زیاتې فایدې لري دا خامخا وکړئ د خوشبو هم ښکلې ده ماحول هم خوشګوار شي ورسره او صحت لپاره هم فایدې دي امید دی ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره زما دا چینل ډاکټر شبیر پښتو په یوټیوب باندې خامخا سبسکرایب کړئ ډېره مننه الله حافظ